بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو غواړو زده کړو چې په نارمل ډیسټریبیوشن کې څرنګه چې په تیر درس کې مو تشریح کړ په اس پی اس اس کې د دې ګرافیکل ټیکنیکونه څرنګه دي. یو دا دی چې په د چارت له لارې څخه موږ غواړو چې هغه معلوم کړو چې هغه ته نارمل ډیسټریبیوشن کرو وایي، چې هغه په هیستوګرام د لارې څخه موږ د هغه بیل شیپ کرو لري هغه پیدا کړو، او یا د نارمل کیو کیو پلاټ چې کوارټایل پلاټ دی د هغه په ذریعه سره چې یو لاینر نارمل لاینر د 45 درجې په اندازه قرار لري، پر هغه باندې ټول ابزرویشن څه کوي د تشخاره کوي چې هغه آیا نارملی ډیسټریبیوټډ دی او که نه دی. نو د دې لپاره موږ څوک درې حالتونه لري، دواړه ګرافونه چې یو سنگل ویریبل دی چې یو سکیل ویریبل به اخیستل کیږي، فرضاً موږ نیولی دی هلته ویټ، او یا به ون کیټګوریکل ویریبل وي او د هغه سره به څه وي یو سکیل ویریبل فرضاً باډي ماس انډیکس موږ نیولی دی، او یو کیټګوریکل ویریبل لکه جینډر میل ان فیمیل، او یا ټو اور مور کیټګوریکل ویریبلز فرضاً مثلا د دې بی ام آی سره پیشنټ ګروپ دې راسي مریض او نامریضه، او جینډر دې وي میل او فیمیل. نو د دې لپاره موږ غواړو څه کړو، په اسپیسیس کې کار وکړو. اسپیسیس ته راځو، تاسو وینئ دلته جینډر دی، ویټ دی، پیشنټ دی، بی ام آی دی. جینډر ته مو میل ان فیمیل ویلیو ورکړی ده، دې ته مو هیلتي والنټیرز، اسثماتیک پیشنټ والنټیرز، او د دې خپل میجر مو ورکړی دي. اوس راځو لومړی موږ استعمال کړو چې په نارمل ډیسټریبیوشن کې چې هیستوګرام دی او یې سنگل ویریبل چې ویټ دی څرنګه پیدا کیږي. نو تاسو راځي ګراف ته، په ګراف کې لیګسي ډایلاګ ته هیستوګرام کلیک کوئ، په دې ځای کې ویټ انتقالوي تاسو ویریبل ته، او دغه نقطه ویني دا باید تاسو ټیک کړئ ډسپلی نارمل کرو اوکې وهئ. تاسو ته به اوس دلته څه کړئ ګراف ښکاره کړئ. نو دغه ګراف تاسو ویني په دې منطقه کې چې کومه برخه زیاته راځي نارملی ډیسټریبیوټډ ده. بیا مینې هم در کړی دي تاسو ته چې ایکس بار چې موږ پښتې تشریح کړی او سټانډرډ ډیویشن سیګما 9.973 ډیویشن چې دی د ایکس بار سره لري، دا د هغه چې دی کرو دی. فرضاً لومړی مو پیدا کړ، اوس غواړو چې یو کیټګوریکل ویریبل مو واچو چې سپوز بی ام آی او د جینډر ترمنځ یې کړم. نو تاسو راځئ و اس پی اس اس ته، ډاټا ته، په ډاټا کې سپلیټ فایل ته، په سپلیټ فایل کې غواړم چې زه د جینډر ورسره راولم. نو کمپیر ګروپ جینډر را انتقالوي دې خواته اوکې وهئ، او بیرته بیا ګراف ته راځئ، لیګسي ډایلاګ، هیستوګرام، دا واري ویټ ایسته کوئ، بی ام آی ورچوئ. زه غواړم بی ام آی څه کړم ورسره راولم د ون کیټګوریکل ویریبل سره چې هغه جینډر دی سل دغې لري. تاسو به ګورئ چې د فیمیل دپاره جدا ګراف دی، د میل دپاره جدا ګراف، فیمیل دپاره جدا ګراف. یعنی دې ته څه وایي ون کیټګوریکل ویریبل غواړو موږ څه کړو ورسره ارزیابي کړو، جدا جدا یې کړي دي د باډي ماس انډیکس سره یې څه کړي دي پرتله کړي دي او راوستلي دي دلته. دریم آپشن چې دی ټو اور مور کیټګوریکل ویریبل، سپوز پیشنټ ګروپ هم ور اضافه کوو، هغه هم غواړو څه کړو راولو. نو بیا راځئ ډاټا ته، سپلیټ فایل ته، پیشنټ ګروپ هم څه کومه ور اضافه کومه، دواړه دې هم راسي اوکې وهمه. بیا راځئ تاسې لیګسي ډایلاګ هیستوګرام ته، همدغه بی ام آی دی وي اوکې وهئ. تاسې به اوس وګورئ چې د جینډر لپاره جینډر میل دی، پیشنټ هیلتي والنټیر لپاره یو دی، د جینډر میل اگین اسماتیک پیشنټ لپاره عین شان فیمیل هیلتي او فیمیل انهیلتي اسماتیک والنټیر. نو چې دی زیاتره ویني ځکه پرفیکټ هیڅکله نشي راتللی، ډیویشنز به حتمي پکښې کې وي، خو زیاتره چې دی نارملی ډیسټریبیوټ دي او د لا اف نارمالټي څه کړې ده پاس کړې ده. غواړو اوس د دې څه وروسته نارمل کیو کیو پلاټ جوړ کړو چې هغه د سکیټر پلاټ په شکل دی، او د 45 درجې نارمل لاین په ښودلو سره ابزرویشن څه کوي موږ ته راشي چې آیا نارملی ډیسټریبیوټډ دي او که نه دي. نو د کیو کیو پلاټ لپاره عین شان اول ویټ اخلو ویریبل چې کوی، راځئ تاسې انالایز ته، ډسکرپټیو سټاټسټکس، ایکسپلور. په ایکسپلور کې تاسې غواړئ چې اول ویټ وکړئ، ویټ را انتقال کړئ او فلاټ ته به راسئ. د پلاټ په کلیک کولو سره به تاسې سټیم اینډ لیف ایسته کړئ، هیستوګرام کلیک کړئ، او نارملی پلاټس ویت ټیسټ دا دوانې به ټیک مارک کړئ او سټیم به ایسته کړئ. کنټینیو اوکې. اوس تاسې ګورئ د هغه دپاره پوره یو شی یاد لري چې تاسو ته پوره چارټ غواړئ واخلئ، پوره چارټ نه واخلئ هم په تاسو پورې اړه لري، ضرورت نشته تر دې تیر سي.
راسي زموږ کار د ګراف سره دی جنډر میل هیلدي ولنټیر ګراف دی او د جنډر د فیمیل لپاره وکړی دی ځکه موږ دلته په ډاټا کې آپشن فالس ته هغه تاسو باید آف کړئ کله چې آپشن اوس یې تاسو وګورئ راځي انالایز ته په انالایز کې ډسکرپټیو سټاتسټکس واپس ځو ایکسپلور ویټ ټیک مارک اوکې اوس د هغه ګراف او تاسو ته نارمل کیو کیو پلاټ څه کړی دی ښودلی دی پر دې نارمل لاین چې 45 ډیګریز کې قرار لري دا هر ډاټس تاسو ویني دا ابزرویشنز دي چې د لاین سره نږدې دي څومره چې ډاټس د نارمل 45 ډیګري لاین سره لري وي هغومره موږ وایو چې نارملی ډسټریبیوټډ نه دي یعنی کوم ابزرویشنز چې قرار لري په خپل پاپولیشن کې هغه د نارمل ډسټریبیوټډ لا یا نورمالټي لا څخه لري دي څومره ډیر چې پر دې لاین نږدې وي هغومره موږ وایو چې د ابزرویشنز آر ایکسټریملی یا سیګنیفیکنټلی نارملی ډسټریبیوټډ دي غواړو اوس د ون کیټګوریکل ویریبل سره څه کو پرتله کو چې فرضاً بی ام آی او جنډر وګورو نو تاسو راځئ انالایز ته ډسکرپټیو سټاتسټکس ایکسپلور ویټ ایسته کو بی ام آی سره کړم غواړم چې د جنډر سره کم نو تاسو به ډیپندنت لیست بی ام آی بوتلی او جنډر به فیکټر لیست راولي دا چې مراوست پلاټس په بیا چک کی چې بل شي انتخاب نه وي همدغه دوا کنټینیو وهي او اوکې انتخابوي تاسو به وګورئ دلته د هیستوګرام پر جنډر لپاره میل دی او د هیستوګرام جنډر لپاره فیمیل عین هغه وختي ګرافونه چې واغې درکړي و تاسو دلته کړو نشته موږ هدف د کیو کیو پلاټ سره دی چې هغه جنډر د میل لپاره تاسو درکړي دی ویني چې ابزرویشنز لږ قدر زیات د لاین څخه لري دي نظر و فیمیل ته چې observation dots چې دي نږدې دي یعنی دې ته وایي چې موږ څه کړو که تاسو دلته وګورئ دا ډېرې لرې کړي دي په دې منطقه کې زموږ دغه ګرافو نو دې ته وایي د کیو کیو پلاټ ویت ون کیټګوریکل ویریبل بل لاست چې دي ټو اور مور کیټګوریکل ویریبلز چې دي هغه پیشنټ ګروپ او جنډر دواړه د بی ام آی سره څه کړو موږ ابزرو کوو غواړو پیدا کړو چې د هغوی ترتیب سره غندي راځي ډاټا ته سپلټ فایل ته کمپیر انتخابوي غواړئ تاسې انتخاب کړئ چې جنډر او پیشنټ دواړه دې څه وي راسي ورته نو اوکې وهئ انالایز ته راځئ ایکسپلور په دې ځای کې بېرته تاسې جنډر ایسته کوئ ځکه چې موږ هلته وختي انتخاب کړ پلاټس عین هغه دوه ټیک مارک اوکې او اوکې وهئ تاسې ګورئ دلته د جنډر میل لپاره دواړه مور کړې وه استماتیک لپاره ګراف چارټونه ټول راځي دا چې دی جنډر میل هیلدي ولنټیرز لپاره راوستي بی ام آی ابزرو کړی دي او د میل لپاره چې استماتیک پیشنټ دی د هغو لپاره څه کړي دي ابزرویشنز پر نارمل لاین درښکاره کړي دي داسې همدا شان جنډر فیمیل پیشنټ و هیلدي ولنټیرز لپاره او کیو کیو پلاټ د جنډر فیمیل پیشنټ استماتیک ولنټیرز لپاره د دې په ذریعه تاسو څه کولی شئ خپل ریسرچ انالیسس کولی شئ معلوم کړئ او پر هغه باندې ذکر کړئ چې آیا نوموړی ابزرویشن یا ویریبل نارملی ډسټریبیوټډ دی او که نه دی